هغه ګناوي چې په احادیث شریف کې راغلي چې دغه تر ټولو غټې ګناوي دي، هغه ګناوي نن درته ښیم چې تاسې هم په دې خبر سئ او مخکې د سره شیر کې چې خلکو ته هم د معلومات ورسېږي، د حدیث شریف ورسېږي چې هغه د دې ګناهونو څخه خپل ځان محفوظه وساتي. داسې څلور ګناوي چې هغه تر ټولو ګناهونو غټې ګناوي دي. یو شرک، د الله سره شرک کول، یو څوک د الله سره برابرول یا خپل ځان د الله سره برابرول، دا شرک دی. د شرک معافي نشته. دویم عقوق والدین، د مور پلار نافرمانی کول، مور پلار زورول، پر مور پلار ظلم کول، مور پلار ته تکلیف رسول، مور پلار پریشانه کول، دا داسې ګناه ده چې حدیث شریف کې د په غټو ګناهونو کې دا ګناه راغلی ده. او دریم ناحقه قتل کول، یو انسان ناحقه وژل، دا داسې ګناه ده چې په حدیث شریف کې په غټو ګناهونو کې د دې ګناه شمار هم سوی. او څلورم د دروغو قسم اخیستل. د دروغو قسم یو شی داسې دی چې هغه حقیقت کې نه وي، ته دروغ وایي چې د قسم بالله چې دا داسې دی. په دروغ باندې قسم اخیستل دا دومره سخته غټه ګناه ده چې د دې شمار هم په هغه غټو ګناهونو کې سوی. او دا ګناه نن سبا ډېره زیاته عام ده، خلک په ورځ کې خامخا دا ګناه کوي. نو دا حدیث شریف مخ ته در سره شیر کړئ چې دې خلکو ته د دې باره کې یو څه خبره وشي.